اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحال وي او ټولو ته د زړه له کومه سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، لږ وخت پس یعنی بلو جلسې نه پس بیا واقعات کېدل، خو لا یو زه نه وم راغلی. دغه وجه وي، یعنی یوه واقعه چې وشي، موږ اول هغه فیملی، هغه خاندان چې کوم ځای چې وشوه هغو ته ورشو، یا هغو ته پیغام ورولږو چې تر څو پره هغه خاندان نه ودرېږي، تر هغه پره هغه واقعه باندې سټینډ اخیستلو ګران شي، یا بیا تر شا داسې ویډیو وشي یا هغه وشي چې هغه ستا په د عمل ستا د سټینډ نفي کوي، نو بیا هغه بد وي. حالانکه په پښتونخوا خاوره چې تر اوسه پورې څوک هم ایکسټرا جوډیشري کیل شوي دي یا بل داسې اغوا شوي دي یا څه هم شوي دي، موږ هر یو فیملی ته پیغام ورستولی دی یا ورغلی یو. که علما شهیدان شوي دي هم زه ورغلی یم، که ټیچران، که سیاسي لیډران، که څوک هم شهیدان شوي دي، چې کله هغه فیملی ووایي چې یعنې موږ ستاسو چې کوم عمل کوئ په هغې باندې موږ ته اعتراض نشته دی، یا تاسو کولی شئ یا موږ سره تاسو ودرېږئ، بیا موږ هغه کوو. دا یو احتیاط صرف کوو دغې دپاره کوو چې هسې نه یو کیس باندې ته سټینډ اخلې او بیا هغه کیس پر شا د هغه فیملي یا هغه طرفه داسې کیسه راشي چې هغه نفي وي ستا د سټینډ، نو هغه بیا هغې سټینډ نه هغه غنه جوړېږي. په دې حواله سره بلکل تپوس کولی شي هر سړی چې پښتونخوا باندې څومره د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ مرګونه وو یا اغواکاري دي، په دې ټولو باندې موږ سټینډ اخستو، پیغام هر کور ته رسولی. تاسو ته به پته وي، ټول روغ پې خبر یې او ډېر یعنې پښتون قام ډېر زیات پې غمجن دی د ایس پي طاهر داوډ شاهید په واقعه باندې. الله د ده شهادت درجه لویه درجې ورکړي. دا واقعه یوه وړوکې واقعه نه ده او دا واقعه داسې ساده واقعه هم نه ده چې یعنې ته به وایې چې هغه یو ډول مړ شو، شهید شو. داسې نه ده. د اسلام آباد د ښاره څخه دی اغوا شوی دی، بیا په هغې نه پس جرګې ورغلي دي، ملاقاتونه شوي دي د جرګې د پولیس افسرانو سره، او بیا ایمنګان په دې خبره غږېدلي دي، په پارلیمنټ کې په دې خبره شوې ده، او هر چاته دا دلاسا ورکړې شوې ده د هرې خوا نه، د دوی فیملی ته هم، چې بس کس به په یوه دوه ورځې کښې راشي، یعنې دا تاثر ورکړی شوی دی چې دی دلته دننه دی، دا تاثر د دوی، تاسو پې ډېر یعنې شور مه کوئ، هغه به راشي. د دوی فیملی د طرف اول دا کیسه وه چې یعنې پی ټي ایم د زیات هغه نه کوي، ځکه چې دومره د شور ضرورت هم شته نه، داسې د مزاحمت ضرورت شته دی، دی به راشي، ځکه چې دوی ته بار بار دوی غریبانانو ته بار بار دا ویل شوي دي چې بس 2 ورځې کښې به راشي هغه، او تاثر داسې ورکړی په خبرو شو چې مطلب معلوم دی موږ ته. بیا اچانک خبر راغی چې هغه په ننګرهار شي، په هغې کښې دی د ده لاش جست خاکي پراته ده، او دا د ننګرهار علاقه غوړګۍ علاقه د بارډر سره ټچ ده. دلته یو چیک پوسټ دی د پاکستان چې هغه د اوبه چې کوم نظام دی دلته د هغې دپاره جوړ دی د غوړګۍ سره، د دغې چیک پوسټ نه په 200 یا په 300 میټره فاصله کښې نن دا معلومات راغل چې هغه هلته و.
اوس تصویرونه راغلل، تصویرونه اول سوشل میډیا ته. اول خو په هغې تصویرونو کښې د ده چې کوم لاش دی په هغې باندې چې کوم زخمونه دي هغه ټول یعنې ډک شوي دي د وینو نه، یعنې داسې نه ښکاري چې تازه تصویر چا استلی. بیا پې د پاسه یو لیټر پروت دی. هغه لیټر چې دعوا دا شوې ده چې دا د افغانستان چې چا مړ کړی دی، خو په هغې باندې چې لیکل دي هغه اردو رسم الخط او دومه خبره په هغې کښې اردو او پښتو میکس ده، یعنې جهنم لفظ دی پکښې، انجام دی پکښې، داس جهنم ته هلته دوزخ وایي دغه خبرې چې هغه د اردو لفظونه هم ځینې ګډ شوي دي پکښې. دا خیر عامو خلکو سوالونه دي. بیا دا هم سوال پورته شو چې افغانستان پر دا لاش رسېده او تصویر که هلته وي، که دا تصویر په افغانستان ننګرهار شي، بیا دوی چې دا څو ورځې دی بوته د ده بنیان هلته صفه ښکاري سپین، هغه نه دی خیرن شوی. یعنې ډېر خلک دا شکوک کوي هم چې دا واقعه یا دغه تصویر چې کوم دی دا ډایرکټ شوی دی. بیا خلکو په ذهنونو کښې دا خبرې هم دي چې پېښور ننګرهار ته ډېر نږدې دی په اسلام آباد نه. خلک دا هم کوېسچن لري چې دوی کمړوو نو دا مرګ خو دا شهادت خو دوی په غږ اسلام آباد څه کولی شو، دا دومره لرې تګ تکلیف څه شي. دا هغه سوالونه دي چې عام ولس یې لري. یعنې په دا واقعه کښې شکوک و شبهات د خلکو دغه دي چې که چېرته په دې کښې اندروني لاس دی، داسې شکوک و شبهات ښکارېږي. خو دا سوالونه به هلته جوابیږي چې کله ریاست د دغې جواب ووایي. تر دې نه اول دا صرف سوالونه دي او د دغې جوابول هم ضروري دي، ځکه چې دا د یو ایس پي طاهر داوړ شهید خبره نه ده، دا دلته د هر وګړي خبره ده چې یو ایس پي نه دی محفوظ نو بیا څوک محفوظ دي، او بیا د اسلام آباد په شان ښار کښې. نو دا یو لویه سانحه ده، یو لوی غم دی. او په بله توګه پښتانه ته وخت په وخت دا وشول شول. آیا پښتنو ستاسو سیاسي لیډران محفوظ دي؟ نه. ستاسو علما محفوظ دي؟ نه. ستاسو پولیس افیسرز محفوظ دي؟ هغه هم نه دي محفوظ. ستاسو عام ولس محفوظ دی؟ هغه هم نه دی محفوظ. دلته که غیر محفوظ دي نو پښتانه غیر محفوظ دي. دلته که درد ورسیږي نو پښتنو ته ورسیږي. هغه دوی وایي چې اب جب امن آیا تو لوگ کہاں سے اٹھ گئے. یار امن خو په لاهور او پنډې په دې علاقو کښې راغلی دی، زمونږ په طرف باندې خو اوس همغه غواکاري دي. زمونږ په پښتونخوا کښې خو اوس د 6 میاشتې راواخله څومره دماکې پکښې شوي دي، څومره سیاسي لیډران پکښې شهیدین شوي دي. دلته اوس هم ایکسټرا جوډیشل کیلینګ روان دی. کوم امن یادوي هغه امن، یعنې دوی ته چې په لاهور په پنډۍ کښې دماکې نه کېږي نو ستې امن دی. زمونږ په ښارونو کښې زمونږ وطن اوس هم ړنګ دی. دومره اپریشنونه وشول د څه شي دپاره وشول؟ مونږ خو په خپل علاقه کښې په چیک پوسټ نشو تېرېدلی چې کارډ دې نه وي ورښکاره کړی او کوز کړی نه وي او ذلیل کړی نه وي. معلومه شوله چې دا چیک پوسټونه د ترهګرو د تم کولو دپاره نه وي، د پښتنو د څرلولو دپاره وي. راشه په تورخم باندې یو انار ته راته راوړه دغسې. په تورخم کوم یو ګډی دی چې نه چیک کېږي، او بیا آس پاس غونډ تارونه لګېدلي دي، ازغن تار ولګېده. بیا هم دا واقعي کېږي. ولې؟ پښتون قام خو به خامخا دا سوالونه کوي. څوک ته په دې کښې ایخوا دیخوا خبرې نه کوي. زمونږ پښتون قام ټیکس دا پاکستان ریاست ته ورکوي. کا په پښتنو باندې وار انډیا کې که امریکا کې که افغانستان کې ذمہواري د تحفظ د ده ده. دی به تحفظ راکوي، دی ټیکس خوري، د هر شی د دغې پښتنو پیسې دي پکښې د پارشي کښې.
نو د کاروبار باندې دوګنه پیسې ځنه اخلي، په بل شي چې وي دوګنه پیسې ځنه اخلي، د دوی په مدنیاتو باندې د دوی نه دوګنه پیسې، دوګنه نه زیاتې پیسې اخلي، لسګونه نه زیاتې اخلي، ډېرو خو بیخي مدنیات پر پرېږدي نه ډایرکټ یې ځنه اخلي. په هر چی کښې د ملک د چلولو ذریعه د پښتنو خاوره ده. دا هلته چې څومره سیکیورټي ته تنخې دي په دې کښې د پښتنو یو حصه ده. دا سیکیورټي ورکول په دې نه تم کېږي چې ته وایې پلانې کړي دي یا پلانې وکړي. بیا امت اخبار لیکي چې مغوي پولیس افیسر کے پی ٹی ایم کے ساتھ تعلقات. امت اخبار د دا وښیي چا ورته ویلي دي سورس یې دا چا دا سورس یې د کومه موندلي دي. دی د قام د پښتون قام شک لري چې په دې امت اخبار باندې چې دا خو ته هم لکه چې ځکه چې تا ته دا خبرې کوې ستا پرې شک و، د چا و دا شک؟ دا روابط کیسه چا کړې ده؟ دا پیشه چې په 1000 سوالونه دي ډېر او نورې ډېرې زیاتې کیسې دي. په دې ریاست کښې روانور په خپل ځان غایب کړي 25 ورځې پس هسې راووځي. چا بازیاب کو پته یې ولګېدله هغه ورک خو راځي یو ښه په تکبر شه ده ته پروتوکول ملاویږي. هغه ایس پي و خو قاتل و، دا ایس پي و محافظ و، د دې بیا دغه حل جوړ شو. روانور ته څومره ګارډز او څومره څه مایه دي. نن د پښتنو لویه مطالبه چې روانور ته د سزا ورکړي هغه په خپل ځای او دلته نوي نقیب الله شهید په شان دی ځوانان راته کېږي. مولانا روید الله تر اوسه پرې ورک دی، پته نشته د هغې به څه حال وي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ په دې هر شي باندې نظر هم دی او دا هر شی پیژندي هم، خو تر اوسه پرې دوی دا تحریک دا پښتون قام دا یوه لویه تیاري یې کوله چې یوه لویه مبارزه وکړم. په وړې وړې باندې موږ پوه یو چې په دې وړو وړو باندې کار نه کېږي. راووتلې در نه د وکړه احتجاج د وکړه ولاړې ټیک ته مزمت وشو، کیسه لاړله او چږه شوله، آواز پورته شو. دومره حده پرې حده د مسلو د حل دپاره موږ هر وخت یو پلینینګ او یو سوچ لرو چې یو په غټه توګه باندې مبارزه وشي. سبا به په ټولو ملک کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه وي، مظاهرې به وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره دا د دغې دا مطلب دی چې په دې خاوره څومره سیاسي ورکران دي، پارټي دي یا څوک پارټي کښې نه دي، دا ټول مشترکه دي، دا ټول قامي شی دی. دا چې وشوله لکه ټولو چې کړي. نو انشاءالله د قامي تحریک له اړخه به د دې قام له اړخه به د دغې کیسې صرف غندنه نه کېږي، صرف به مذمت نه کېږي، مزاحمت به کېږي. او موږ د دوی د خاندان سره یعنې په رابطه کښې یو. موږ به آینده لایحه عمل د هغې سره مشوره د هغې کیسه دا به اورو ځکه چې هغه غمځپلی خاندان دی او هر وخت د هر مظلوم سره به دا ټول قام ولاړ هم دی او ودرېږي به هم. بس صرف دا کیسه زما په زړه کښې وه چې پښتانه هغه که د کومې پیشې سره تعلق لري هغه د دا ریلایز کړي چې د دوی یعنې صحافیان بچ شول نه دي بچ شوي، ټیچران بچ شول، ټیچران هم نه شول بچ، علما نه شول بچ، سیاسي لیډران سیاسي ورکران نه شول بچ، مشران هم نه شول بچ. او اوس هر سړی ځان ته ناسته چې که چېرته زه ځان ته کینم بیا به بچ، که چېرته زه په دې خبرو باندې خبره نه وکړم بیا به بچ.
آیا د اے پی ایس ماشومانو په دې خبرې کړې وي هغې څه ګناه کړی و عبدالولي خان یونیورسټي ځوانانو څه ګناه کړی و د کویټه وکیلانو څه ګناه کړی و هلته د زرعي یونیورسټۍ والا ځوانانو څه ګناه کړی و هلته په وزیرستان فاټا او په نورو علاقو کښې چې بمبارۍ وشوې عام ماشومان مړه شول پېښې چې خو د 2 کالو ماشومان هم مړه شول هغې کله په طالبانو او فوجیانو پسې خبرې کړې وي هغې کله څه مزاحمت او جدوجهد کړی و چا ویل چې صرف جدوجهد کې او مزاحمت کې بیا به دا جنگ دی په دې جنگ کې بلا امتیاز مرګونه روان دي بار بار زه دا خبره کوم چې بلا امتیاز مرګونه روان دي راشئ بلا امتیاز اتفاق وکړو راشئ دا نه وګورو چې څوک و څوک نه و ټول کام سره یو شو کام دې یو شي مختلف خیال خلک دې یو شي راشئ چې په ما باندې څوک نه وي خوښ زه د لیډر نه وم په ژغورنه غورځنګ څوک نه وي خوښ دا د نه وي خو چې کام یو وي موږ د کام د یو کولو دپاره هر قسم قرباني ته تیار دا هم خواست کوم چې ملګرو چېرته هم په سیاسي پارټو پسې د پسې زیات خبرې مه کوئ ما د دوی اندرونې خبرې چیړئ چې څوک خپله نظریه لري خپل سره کېږي په هغې زموږ کار نشته زموږ داسې ملګري چې هغه پی ټي ایم شپه ورځ پالي هغه ته پکار ده چې هغه په دې خبرې نه وي دا ټول قدرمن او عزتمند دي زموږ دپاره په دې خاوره باندې هر څوک ته هر چا ته به احترام لرو په دې خاوره که څوک یعنې زموږ د پردي کولو کوشش کوي موږ به هغه ته هم ورځو بار بار د خپلولو کوشش نه کوو زموږ یعنې کیدای شي زموږ په خبره څوک پوره نه وي پوه شوي کیدای شي زموږ خبره په بل انداز چا ورته پیش کړې وي هر چا ته به ورځو پښتون کام شي پښتون وطن شي اتفاق اتحاد او په اتفاق اتحاد باندې خپلې مسلې حل کوله بله ورځ کالونیلیزم باندې هغه ولسیار ورور خبرې کولې نو هغه ویلم چې کالونیلیزم څه مطلب چې کله ته شکار شې بیا ستا ایجوکیشن هم تا نشي بچ کولی ته چې ډاکټر جوړ شې هم نه وې معاف ته چې انجینر جوړ شې هم ته نه وې معاف ته چې پولیس افسران نه شول بچ ټیچران نه شول پوهېږي چې تا صرف اجتماعي اتفاق چې وي هغه دې بچ ساتي لویه خبره ده د پښتون قام یوه مسله یوه کیسه نه ده یوه واقعه نه ده دلته کوم داسې یوه 2 میاشتې تېرې شوي دي چې ستاسو زړونه یې نه دي پرې دردولي لا خو اوس د هارون بلور صاحب شهید هارون بلور صاحب واقعه څو میاشتې کېږي چې شوې ده او بیا په باسه نور دا مولانا صاحب هم واقعه وشوله په پنډک کښې اوس دا اس پي طاهر ور وشوه څوک هم بچ نه دي باید بلا امتیاز مرګونه کېږي د هر سوچ لرونکي خلک هر سوچ لرونکي هره پیشه لرونکي خلک یې ووژل باید موږ اتفاق وکړو اتحاد وکړو او پوښتنه وکړو چې زما د حفاظت د محافظ ذمهواري څه شی دی هغه پوره کوي که نه او یوه واقعه د تېره شوله کورم ایجنسي والا بیا ځوانانو ډېر زیات ښه کړی و چې یعنې په هغه باندې څه کېږي نو هغه خاندان چې کوم فیملی وه هغه یعنې هغې ویل چې دا زموږ خپله کیسه ده په دې کښې د څوک کار نه لري نو هغې په وجه باندې صرف موږ څه نه وکړل نور بیا هلته خبر شولو چې کوم هلته یو د سیکورټي فورس کس و هغه یې 10 کاله جیل هم ورکړی دی او یعنې مندکري یې ور ماته کړې ده داسې څه کیسې مو واورېدلې خو موږ اکشن په دې نه واخست چې هغه ویلي هم چې یعنې مطلب دا زموږ دلته خپلې کیسې دي اندروني مسله ده موږ یې دغه باندې نه جلسونه کوو نه جلسې کوو نه بل شی نو هغې وجه نه موږ هغه شی نه و کړی چې تر څو پره یعنې هغه خپل نه راپورته کېږي تر هغې پره بیا مشکله وي نو خدای مو آباد لره خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره نور هم چې کله هم په دې پښتونخوا خاوره ته زموږ او ستاسو ضرورت وي هغه به کوو خو اوس یو دغه دی چې سبا په کوم ځایونو کښې هم جلوسونه دي هغه ته راووځئ ما یې لیسټ اپلوډ کړی دی د سوات واڼه او کوهاټ والا چې کوم ټایمینګ دی هغه به زه اوس اپلوډ کړم نو هغه کښې اوس هم کالونه وکئ میسجونه وکئ په کلي کښې سبا سهار سبا هم ټیم اعلانونه وکئ خلک راووځئ چې پښتون قام اتفاق جوړ شي اتحاد جوړ شي نور مزید سټیپس اخلو هغه به بیا د دوی د خاندان سره یعنې په رابطه کښې و موږ خدای مو آباد لره دا
غټه ایشو ده. خدای مو تل خوشحال لره. ډیره مننه.